وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. إعداد أو تربية، إعداد أو تربية، إعداد أو تربية، إعداد أو تربية. بوسيت يا داعش بلا فارون ساها أعدوا لهم دائمارة سلمو وفليدا اللحنم دائمارة سلمو. أعدوا لهم دائمارة سلمو وفليدا اللحنم دائمارة سلمو. ذكري فاني حربي حركات جهاد تمرينونا دا جنگ تعليمات جهاد ساتر فروت واخفاء احتياط جهاد لازم او ملزوم دا إمارة سلمو وفليدا اللحنم دائمارة سلمو. أعدوا لهم دائمارة سلمو وفليدا हमद सबा हजर ऐसल मो पर डगर की दनंगो दपत स्तरला शोद गनले अरम यो कुवात यादाद यास महकुम द इमारत सलमो وفليدا اللحنم دائمارة سلمو. أعدوا لهم دائمارة سلمو وفليدا اللحنم دائمارة سلمو. بوسيت يا داعش بلا بڑا وہ ناکرتیر دا ہر رنگا تخنک چیپو برخامو درشی سوپن برخلک ذاکر خود دفاع او اقدام پا تقدیر شیطا پیدا قلزم دا إمارة سلمو وفليدا اللحنم دائمارة سلمو. أعدوا لهم دائمارة سلمو وفليدا اللحنم دائمارة سلمو. إعداد أو تربية، إعداد أو تربية، إعداد أو تربية، إعداد أو تربية. حالی واخلی ظلمو دا بریا پالورگام جلدی غابا سیدا ہر تاغوت غلام ساتل غاری کبینو گتا لی نظام. الله دې وکړي چې په ښه طریقه باندې د اعلام لارې ستاسو ځوانانو دا تکتیکونه ټول ملت ته ښکاره شي، امت ته ښکاره شي، دوست ته ښکاره شي، دښمن ته ښکاره شي او دا پیغام د ځان سره ویسي چې امت مسلمه او د ملت ته ووایي چې نور د آرام خوبونه کوئ. نور ستاسو د دفاع په خاطر باندې داسې ځوانان چې فولادي جسمونه لري، داسې ځوانان چې فولادي ایمانونه لري، هغه ستاسو د دفاع په خاطر، د ایمان په خاطر، د ناموس په خاطر باندې د الله سره وعده کړې ده. ورونو نن تاسو ته هغه وعده در یادوم، کومه وعده چې موږ تاسو د الله سره کړې، کومه نه یې کړې، نن باید هغه وعده د الله سره بیا تجدید کړو، وی کوو. او هغه څه ده چې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. نو وایم ځوانانو د اسلامی امارت نظامی لیکو ته کاغه د دفاع لیکلي او کاغه د وزارت داخله مبارک لیکلي او کاغه د امنیت ملی لیکلي د صف ته چې څوک راځي هغه به دغه بیعه د الله سره یو ځل کوي، د بیعه نه پرته به دلته نه راځي، د الله سره به بیعت کوي په مرګ باندې، په الله باندې به ځان، مال، خپل عقل، خپل صلاحیت، خپل قوت د هر څه به په الله باندې خرڅوي، بیا به د صف ته داخلیږي. नारे तकबीर अल्लाहु अकबर सबीलुना सबीलुना अल जिहाद वल जिहाद सबीलुना सबीलुना अल जिहाद वल जिहाद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर
سپین بیرغ ګام په ګام بیا توپ معسكر دی او ځواک دا بری تمرین دی تدریب دی د دین عسکري بیا توپ معسكر دی او ځواک دا بری تمرین دی تدریب دی د دین عسکري تیار قربانی ته عسکر د اسلام سفیر پوي سپین بیرغ ګام په ګام یادات دی جهاد دی غزا ستر قیام سفیر پوي سپین بیرغ ګام په ګام یادات دی جهاد دی غزا ستر قیام لښکر د غزا د ایثار او دفاع سنبال د اعداد او تدریب په متا موږ به د اسلامي ارزښتونو د بقا او د قرآن د حاکمیت لپاره تر قیامته په خپلو وینو قرباني ورکوو تدریب په متا اخیستی یې تل د مظلوم انتقام سپین بیرغ ګام په ګام یادات دی جهاد دی غزا ستر قیام سفیر پوي سپین بیرغ ګام په ګام یادات دی جهاد دی غزا ستر قیام سپین توپ د جهاد باندې لیک کلمه هر څنګ یې اخیستی د اعلی زمام سپین توپ د جهاد باندې لیک کلمه هر څنګ یې اخیستی د اعلی زمام رپا دې ساتي د سرو په وینا سفیر پوي سپین بیرغ ګام په ګام یادات دی جهاد دی غزا ستر قیام سفیر پوي سپین بیرغ ګام په ګام یادات دی جهاد دی غزا ستر قیام خیام لمزل حرکات پر ځیګر باکنا کوي زید ازمن پر معبر خیام لمزل حرکات پر ځیګر باکنا کوي زید ازمن پر معبر ډیر د خوشحالۍ زیاده ده چې زمونږ سابق د روسانو د وخت نه وروسته مونږ ژوندي تاریخونه یو مونږ اردو ملي اردو په نوم باندې وه خو ملت اردو نه وه زمونږ خاط قطعات وو ملي قطعات ورته وي خو د ملت قطعات نه وو زمونږ ملي پولیس وو خو د ملت پولیس نه وو پردي پولیس وو پردي اردو او پردي قطعات وو الحمدلله ثم الحمدلله ثم الحمدلله چې د افغانستان غیور ملت هغه ته د مبارکي تاسو ته د مبارکي چې موږ د خپل قطعاتو خوندان شو فکری قطعاتو خوندان شو د خپل اردو خوندان شو د خپل پولیس خوندان شو چې هغه خپل ملت د ملت خاوره د ملت ارزښتونه اسلامي نظام په خپل وینو په خپل غیرت په خپل خلو باندې ساتي تاسو ته مبارکي الله تعالی ټول قرباني قبول کا دمني محبت امارات امارات اکرم پیدا امت امارات امارات دمني محبت امارات امارات اکرم پیدا امت امارات امارات دل رازوال دزشتن دلوړ مورال هر دل رازوال دزشتن دلوړ مورال زد فساد شرارات امارات 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 دمني محبت امارات امارات اکرم پیدا امت امارات امارات دمني محبت امارات امارات حق چونکې د امت امارات امارات باد دی ژوندۍ ساتي جهاد ترې رپید نړۍ هر یو بدماش کفري هیواد آباد دی ژوندۍ ساتي جهاد ترې رپید نړۍ هر یو بدماش کفري هیواد
د وینو په قیمت مو د ساتلی شاده باد پاک دی له تعصبه هم له کرکې او عناد زموږ پت عزت امارات امارت ضد د فساد شرارت امارات امارات د مینې محبت امارات امارت حق ګټونکی د امت امارات امارات د مینې ما نورهای خاص امارت اسلامی با ملت رنجیده خود مژده امن و صلح هستیم ان شاء الله. چې نافذ د خدای پر مځکه کړي شرعي قانون وژنې د فساد پر بنیاد پلی اساسي قانون شرعي چې نافذ د خدای پر مځکه کړي شرعي قانون وژنې د فساد پر بنیاد پلی اساسي قانون کړي برا ژوندی برم د ښکلي اسلامي قانون ختم بکړي ختم جمهوري دیموکراسي قانون ارمان د ټول ملت امارات امارت ضد د فساد شرارت امارات امارات د مینې محبت امارات امارت حق ګټونکی د امت امارات امارات د مینې محبت امارات امارت حق ګټونکی د امت امارات امارات امارت سپینو زلمو سپین صفا ساتلی دی چا چې پرې یرغل کړی هغه یې څملولی دی سپین امارت سپینو زلمو سپین صفا ساتلی دی چا چې پرې یرغل کړی هغه یې څملولی دی اوس به مو زور واکو نړیوالو پېژندلی دی هم مو د جګړې هم د سیاست میدان ګټلی دی اعزاز قدرت امارات امارت ضد فساد شرارت امارات. ما نیروهای خاص امارت اسلامی با دقت و سرعت کار میکنیم تا دشمن را از پا در بیاوریم و برای حفاظت از نظام اسلامی آماده قربان نمودن جانهای خود هستیم ان شاء الله. عشق امن ژمنتیا سپېڅلتوب اعتماد زموږ هوډ ډبرین په موږ ګران دی هېواد نسلونه وهو پړاوونه وهو ایثار ته حاضر حوصله مو فولاد عشق امن ژمنتیا سپېڅلتوب اعتماد زمون هوډ ډبرین په موږ ګران دی هېواد مظلومونه وهو پړاوونه وهو ایثار ته حاضر حوصله مو فولاد پلوی ساتو یې په وینو د تن حریت د هېواد ازادي د وطن ټول لاس د یرغل مو غوڅ کړی مدام په خپلو وعدو باندې تل یو موږ ژمن دي وړي زړونه زموږ سینو د سولې ښکلا باندې ټول یو مین د ژوند نظرانې مو منلي ورته تړلی مو ځکه له سره کفن قربان بکړو ټولې خوښۍ د ژوندون چې شي مو پرې ستړی ستومان ولسکار قربان بکړو ټولې خوښۍ د ژوندون چې شي مو پرې مادي خدایانو ته موږ هیڅ کله سجده نه کوو مادي خدایانو ته موږ هیڅ کله سجده نه کوو چې مو د تن رګونه څو د ژوندون وینه لري محترمو وخت کم دی په لیدلو مو ډېر خوشحاله یو د ازادۍ رښتونی احساس کوو الله تعالی د تاسو خدمتونه قبول کړي یوه نقطه وایم چې تاسو د ولس د ساتنې او د خوشحالۍ دپاره روزل شوي تاسو د ولس د ځورولو دپاره نه یې روزل شوي دا نقطه باید په پام کې وساتئ
چې تاسو باید ولس ته خوښي او امن ور وبخئ. تاسو په ولس کې ویره او خوف او طرحه خپره نه کړئ. الله تعالی دې تاسو ثبات او استقامت نصیب کړي. خدای تعالی دې موږ تاسو په هغه جهادي فکر باندې استقامت راکړي په کوم تر دې ځایه راورسېدلو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.